سلامونه ملګرو، تاسو ښایي خبر اوسئ چې د افغانستان حکومت چې کوم اوربند اعلان کړی و، هغې ته په ځواب ویلو سره طالبانو هم نن د اختر په 3 ورځو کې اوربند اعلان کړل. دوی وایي چې ډز به نه کوي، جنګ به نه کوي. نو ظاهره ده دغې خبرې ته ټول پښتانه افغانان خوشحاله دي او هغوی په دې هیله دي چې دغه اوربند لا پسې وغځېږي په وطن کې سوله راشي، خوشحالي راشي. نو پر همدغه موضوع زموږ ډېر ګران او محترم ملګري او تکړه شاعر ممتاز اورکزي تازه غزل لیکلی دی. ما یې مطلع راواغسته، اولنی شعر مې راواغستو او یو کمپوز ورته جوړ شو. بس ومې غوښتل چې تاسو سره شریک کړم دغه خپل احساسات، د خپلې خوښۍ په دغه هیله، په دغه دعا چې په پښتون افغان وطن کې سوله راشي او دایمي سوله پکې راشي. مننه. دا یو څو شپې داسې لالي لالي خوبونه وینم. دا یو څو شپې داسې لالي لالي خوبونه وینم. دا یو څو شپې هر کمر بل کې د مرمۍ په ځای ګلونه وینم. هر کمر بل کې د مرمۍ په ځای ګلونه وینم. دا یو څو شپې داسې لالي لالي خوبونه وینم. دا یو څو شپې داسې لالي لالي خوبونه وینم. هر کمر بل کې د مرمۍ په ځای ګلونه وینم. دا یو څو شپې داسې لالي لالي